میلمه حضرت ولی هوتک صاحب او محترم سبحان خان په سټیج نورو ملګرو ناستو ملګرو مشرانو ما ته مخامخ مشرانو همزولو او کشرانو د بخشالي د ډاکټر اوس ډاکټر دی ډاکټر بخشالي د ځوانۍ ادا او د هغه د تعلیم ادا زما په خیال هغه هم دا ده چې هغه د شړشم د ګل په نوم په بخشالي کې مشاعره را جوړه کړې او منګه هسې هم پښتو ته او پښتون ته او د خاورې ته پړ یو د ژبې ته پړ یو نو شکر دی چې منګه مات ګوډ خلک نیش نیمګړي خلک هغه هم دلته رالو او ستاسو سره مخامخ وروڼو زه په هغه موده کې بخشالي ته راغلم بخشالي زما د ډېرې مودې اشنا کلی دی زما په خیال دا د 64-65 څلور شپېتم پنځه شپېتم زمانه وه او دلته یوه ډېره لویه مشاعره وه زه لا پوره په شنه شونډه هم نه وم خو شاعر ومه زه هم پکې راغلی وم او په دې کلي کې زمونږ بیا پېژنګلو د مهتاب ضمیر سره او د هغه د وروڼو سره دا پروفیسر صاحب څه نوم دی هغه رانه هېر شو بخشالي خو زما په یو سټیج را سره په سیاسي سټیج پاتې شوی و او په یو اوږده دوره کې د جنوبي ضلعو هم را سره شامل و ولی خان دی خدای وبخي اجمل صاحب دی خدای وبخي افضل خان لالا دی خدای وبخي او دا زمونږ د بخشالي دغه چې کوم په مردان کې زمونږ میرزاده خان مونږ چې ثوابه ته کله هم راغلي یو نو دا میرزاده خان سره به په مردان کې د چویو یا د ډوډۍ میلمانه نو دا علاقه او په خصوصیت سره دا کلی زما سره اشنا دی او زه د دې کلي سره اشنا یم د دې کلي تاریخ دا دی چې دې کلي زمونږ دا ورکه ژبه دا دې پښتنو ته بیا ور یاده کړې ده او دا د دې لومبي ګامونه و چې خلکو ته دا ژبه ور یاده کړه ما ته یاد دي چې په دې کلي کې په دغه مشاعره کې خالق صاحب وی چېرې موږ له څوک په خپله ژبه کې تعلیم نه راکوي موږ د هغه دا وینا وه چې زما بچي ته وایي چې جھیل کسے کہتے ہیں نو هغه غریب ترې تم شي چې بھائی جھیل کسے کہتے ہیں خو وی چې که ته دې ماشوم ته ووایې چې ډنډ څه ته وایي نو هغه دې د ګوتې نه نیسي او بیا یې دې ورله چې دې ته وایي آج آ کل جا دا څه ته وایي نو هغه پې نه پوهېږي خو که ته ورته وایې چې نن راشه سبا لاړ شه په دې ډېر ښه پوهېږي دا ابتدایي تعلیمونه په دغه وخت کې
او دا ټول د ژبې په حواله و. موږ هم هلکانو او هغه زده کړې مو کولې او د هغې نه وروستو ډاکټر بخشالي هغه زما په خیال په هغه وخت کې به بخشالي پیدا نه و. زما دا یقین دی که هغه د خپل عمر جاج واخلي نو هغه وخت به نه و پیدا او که و نو ډېر وړوکی به و ځکه چې زه هم وړوکی وم. ما به داسې پاخه پاخه شعرونه وی چې هغه مشران به هم راته اریانو که نه چېره دا وړوکی د کوم ځای دی او داسې پاخه پاخه او لومبی پېژنګلو هم وه. دا مې دویمه مشاعره وه چې زه بخشالي ته راغلی وم. نو نن شکر دی مونږه د بخشالي سره ډاکټر بخشالي سره هغه واده رښتیا کړه او دا د حضرت ولي هوتک صاحب سره مو پکې هم ملاقات و. دا د یعقوبي زمونږ محترم استاد د هغه سره مو پکې ملاقات و. هغه پکې دلته زمونږ د ترنمونو ذکر وکړو حالانکې دا ترنم پکې ضمني غوندې شی دی اصلي خبره شعر دی. دا ترنم زمونږ کار نه دی خو څوک یې وکړي نو بیا هغه زما نقل کړی که ما د هغه کړی دی دا په کار و چې هغه وی او هغه دا جواب کړی وي دا به ډېره ښه خبره. بهرحال د هغه ذکر هم پکې وشو او هغه هم دې کلي ته غالبا یا دې علاقې ته ډېر راغلی و. دلته خدای خدمتګار داسې خلک وو چې هغې دې ژبې ته د خلکو توجه راړولې وه او د دې ځای ډېر زیات ښه خدای خدمتګار خلک وو. زه ډېر وخت ځکه نه علمه چې هوتک صاحب هم ناوخته دی پې او په ما هم ډېر ناوخته دی خو